مونږ خو بازان یو زمونږ لارې اسمانونو کې دي مونږ خو بازان یو زمونږ لارې اسمانونو کې دي کمعقل خلک دي تورخم کې دیوالونه وهي یو اقتباس که چرته پټ کی سړی یو اقتباس که چرته پټ کی سړی زما د خار مولا په پټه کتابونه وهي او هلی که زیره د سیفل چا سره وینو کوي هلی که زیره د سیفل چا سره وینو کوي د وخت یو څوک بدر جمال خپل سرونه وهي قیامت به وي خو فرښتې زما مزاج ته ګوري قیامت به وي خو فرښتې زما مزاج ته ګوري ما چې د قبر نه وباسي نو سازونه وهي خدایا پښتون یم د جلال اثر غالب دی په ما بریال صاحب خدایا پښتون یم د جلال اثر غالب دی په ما سړی چې ما ته مخامخ شي نو رنګونه وهي. السلام علیکم ملګرو، نیکې هیلې او ډېر احترامات قدرمند ومنئ. خپرونه د هدفزار او زه عدنان خټک په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به روغ جوړ او د ژوند په خوږو ساعتونو کې به یې قدرمندو خیبر پښتونخوا د هنرګته دي خاورې دي سیمې ډېر ستر اتلان او لیکوالان او ادیبان د هنر حوالې څخه زیږولي او دغه سلسله لا دوامدار قدرمندو کتونکو هم په دغه سلسله کې ډېر معتبر لیکوال تاسو ته واضح وي چې مونږ یو دوه ځل مخکې ناستې هم شو ګڼ تعدادو کې ملګرو خوښ کړی هم نو یو ځل بیا موږ هڅه کړې راغلي منظر صاحب خوا ته ور دې سره خوند یو څو خبرې کې به خوندور کلمونه هم ورو منظر تاسو په دریم ځل تاسو خپله خپرونه په دې کې ډېر مینه احترامات او هرکلی وایي. السلام علیکم مینوالو، په دریم ځل به تا ته زه هرکلی وایم. ډېره مننه دې کوم چې بیا د زما علاقې ته زما کور ته زما ډیرې ته زما کټ ته د پروګرام راوړی دی او امید لرم چې مینوال به انصاف کوي او چې تاسو کومه هڅه کوئ کوم محنت کوئ کوم سټرګل کوئ دې سره به دا انصاف کوي چې دا پروګرام به ګوري دا به لایک کوي دا به سبسکرایب کوي او دا به مخکې رسوي ملګرو ته. ملګرو هم ډېره مننه کوم او بریال صاحب هم ناست دی مخامخ د هغه هم ډېره مننه کوم عثمان تاثیر صاحب دی ډېره مننه یې کوم عدنان صاحب تاسو هم ډېره مننه ډېره مهرباني. منظر صاحب ژوند څنګه روان دی؟ ژوند خو ډېر ښه روان دی او بیا دا 2020 چې و دا خو ډېر ماشاءالله بس داسې و چې بس ورته وایم چې په هر طرف ژوند ودرولی دی که هغه تجارت دی که هغه معیشت دی که هغه سماجي ژوند دی که هغه معاشرتي ژوند دی ودرولی دی. بس الله نه به دا دعا کوو چې الله پاک ته دا چې څه فتنه ده دا څه وبا ده دا څه زوال دی دا د الله پاک په خپل حکمت سره د دنیا نه د دې ملک نه د دې مسلمانانو نه انسانانو نه ختم کړي چې دا ژوند بیا روان شي. نو ژوند خو بس په داسې حالاتو کې څه په دیکو روان دی. منظر صاحب او بېشکه چې یو تکړه لیکوال او دا سوچ کوم چې منظر صاحب داسې یو معتبر لیکوال تاسو هغې نه زده کړه کړې دا خبره خو ما مخکې هم کړې ده په هر پروګرام کې چې الحمدلله زما استاد چې کوم دی زما استاد الله پاک دی خدای پاک دی او زما استاد دا بوټي دي دا خاوره ده دا ځمکه ده دا پښتانه دي دا سلګۍ دا ویرونه دا دردونه دا سویلي دو ماته استازي کړي ده. زما یو استاد هم داسې نشته د شاعرۍ چې هغه ماته یو صنف یو لفظ هم چاته نه دی ښیلی. الحمدلله خدا دا صلاحیت دی الله پاک را کړی دی او بیا هغه درد د دې خاورې درد د دې پښتنو درد د دې ولس درد ما په زړه کې ما په سینه کې جمع کړی دی او هغو ماته دا لمس را کړی دی چې ته شاعري وکړه پاسه ته اواز پورته کړه ته چغه پورته کړه. دغه زما استادان دي دا فضا دا منظرونه دا غرونه دا دشت دا سیندونه دا باسین دا پښتانه دا سویلي دا مې استادان دي. منظر صاحب لرز دی او که بر دی ستاسو د کلام سره مینه ساتي نو ستاسو بل هم مینه ویل څه سات لرئ نو ولې به نه ساتي مینه او دی د ما سره مینه نه ساتي چې بیا ورسره هغه کار وکړم چې چا ورسره نه به ورسره هغه مارشالله کې شوی او نه به ورسره هغه په جمهوریت کې شوی او نه به ورسره هغه امریکایي کړی او نه به ورسره هغه روس کړی. ولې به نه ساتي مینه؟ زه مینه ورکوم دا خو کېدی نه شي چې ته یو سړي سره یو انسان سره مینه ته مار سره مینه وکړه مار به هم ستا په دې خپه باندې سر کېږي چې زه مینه ورکوم ما سره به مینه خامخا کوي او دا په باندې فرض ده چې کوي به را سره چې ما ځان لمبو ته نیولی دی فتوو ته مې نیولی دی او په هر قسم خبرو ته مې نیولی دی دی په سره مې نیولی دی ما سره به لازمي ده چې مینه کوي او په کار داسې را سره وکړي او په بر خو زه آباد یم او د بر نه خو زه خور شوی یم. بر خو زما نغاری دی بر خو زما کور دی. که څوک وایي چې ته په دې دا خبرې مه کوه اوس خو زموږ ملک جدا دی ټیک ده خو زمونږ د کلمې رشته ده زمونږ د وینې رشته ده زمونږ نسبت دی ورسره زمونږ رشتې دي پکې زمونږ سره دلته رشتې دي موږ پای کې رشتې دي. بر زما کور دی زه د احمدشاه بچی زما په وینه کې د احمدشاه وینه ده زه د احمدشاه د سړي کې نه تر دې پورې راغلی ته هم دا هغه ځای مخامخ چې ما څوک اوري دا هم د هغه ځای دی. که څوک ځان ته وایي چې زه دا غلطه خبره ده نو ما سره دې کیني
چې نور قومونه په خپل ځان فخر کوي او هغوی خپله شجره خپل نسب نه هېروي نو موږ یې ولې هېر کړو موږ د احمدشاه بچي یو اوس هم یو بیا به هم یو د خلک قدرمندو تاسو یقین وکئ چې د کلام نه زیات د هغې خبرې خوند کوي منظر صاحب وخت وخت سره که پوښتنه هغه به هم کوو خو کلام جوړ ټیک ده جي ارشاد ویم وایي دا نن چې موږ پسې د شرم تنبلونه وهي دا نن چې موږ پسې د شرم تنبلونه وهي چې زه او ته نه یو د خلک په ځانونه وهي موږ خو بازان یو زموږ لارې اسمانونو کې دي موږ خو بازان یو زموږ لارې اسمانونو کې دي کمقل خلک دي تورخم کې دیوالونه وهي یو اقتباس که چرته پټ کی سړی یو اقتباس که چرته پټ کی سړی زما د خار مولا په پټه کتابونه وهي او هلی که زیرې د سیفل چا سره وینو کوئ هلی که زیرې د سیفل چا سره وینو کوئ د وخت یو څو بدر جمال خپل سرونه وهي قیامت به وي خو فرښتې زما مزاج ته ګوري قیامت به وي خو فرښتې زما مزاج ته ګوري ما چې د قبر نه وباسي نو سازونه وهي خدایا پښتون یم د جلال اثر غالب دی په ما بریال صاحب خدایا پښتون یم د جلال اثر غالب دی په ما سړي چې ما ته مخامخ شي نو رنګونه وهي زلزله نه وه مړو هسې مې توبې وویستې عثمان تاثیر صاحب زلزله نه وه مړو هسې مې توبې وویستې دا خو هغه ده چې چندرو کوي ټوپونه وهي او زما په سر چې چا تمغې د بادرۍ اخستي زما په سر چې چا تمغې د بادرۍ اخستي اوس دې تکړه شي د تمغونه د چکونه وهي او مورې تو ګوره څوک مړ د چا جولۍ کې نه وي مورې تو ګوره څوک مړ د چا جولۍ کې نه وي کلي کې شور د خلک یو بل ته ورونه وهي او د ازادۍ نه مو یریږي د پنجرو مالکان د ازادۍ نه مو یریږي د پنجرو مالکان اوس د جامد وجود په سوري هم میخونه وهي او بارود لوګن وطن کې هم ملګرو بارود لوګن وطن کې هم ملګرو منظر سندرې وایي دا ورته لاسونه وایي ډېر مننه منظر صاحب یقین وکړه چې په زړونو دار واغستو نور به څه ورځي یا خلکه اوس پکې د ټول کلي ری واچوئ یا خلکه اوس پکې د ټول کلي ری واچوئ او د مرګ نه پس مې د غوران کور ته تالې واچوئ زمونږ مستی مونږ تر جوماته پورې کله پرېږدي زمونږ مستی مونږ تر جوماته پورې کله پرېږدي خدای مې را یاد شو میکده کې مصلې واچوئ دا څه مې وکړل د پښتون قیمت خو دغه نه و تاثیر صاحب دا څه مې وکړل د پښتون قیمت خو دغه نه و د پښتونخوا ټیکېدارانو لوپټې واچوئ او جواب یې راکو چې خپل کار دې کوه نه یم پکې جواب یې راکو چې خپل کار دې کوه نه یم پکې یا غمازان اوس خو یو بل ته څېرې واچوئ خپې زما مه تړئ که تاسو ته یې چل درځي نو خپې زما مه تړئ که تاسو ته یې چل درځي نو زما جنون ته د فولادو زولانې واچوئ او لیونی بیا لیدلی شوی دی پرون کلي کې ماشومان مه پرېږدئ ورونو ته کونډې واچوئ او زما په کټ ته اوس د سرې ډولۍ ارمان وباسي زما د مور جولۍ کې ډېرې پتاسې واچوئ او زه د شم تور خو د مالت پیغله مې مه توروئ که په ما نه وي نو په یو بل خو پردې واچوئ وایي زه د شم تور خو د مالت پیغله مې مه توروئ که په ما نه وي نو په یو بل خو پردې واچوئ او مازدیګری دی زما کټ په تېروي په کوڅه مازدیګری دی زما کټ په تېروي په کوڅه د خپل کور په دیوالو خېجئ سینې واچوئ او اوس چې منظر نشته نو اوس ورپسې چغې وهئ کمکلو تاسو خو ښایسته جامې واچوئ ډېره مننه وایي راځه چې دواړه نیمې کړو شکر یې را سره دي قارون یما د اوښکو ملغلرې را سره دي په دې در سره نظم په هغې را سره لاړ شه پولیس ته ما به ونیسي سندرې را سره دي په دې در سره نظم په هغې را سره لاړ شه پولیس ته ما به ونیسي سندرې را سره دي او والله د افلاطون د فلسفو وار به خطا کړم
والله د افلاطون د فلسفو وار به خطا کړم خاموش یم خو ډېر د کار خبرې را سره دي او د سر سره مې ودرېږي هر کاڼی په هوا کې د سر سره مې ودرېږي هر کاڼی په هوا کې ولی نه یم خو ستا د دعا زغرې را سره دي سوچه پاکستانی یم په فیسبوک کې مې تصویر دی سوچه پاکستانی یم په فیسبوک کې مې تصویر دی سپلای مې خپو کې نشته او برګرې را سره دي سوچه پاکستانی یم په فیسبوک کې مې تصویر دی سپلای مې خپو کې نشته او برګرې را سره دي او د امن ثبوت نور به د خپل ځان د کومې راوړم د امن ثبوت نور به د خپل ځان د کومې راوړم په ډزو کې ولاړ یم او کونترې را سره دي د امن ثبوت نور به د خپل ځان د کومې راوړم په ډزو کې ولاړ یم او کونترې را سره دي څوک شته چې نن وګورم چې څومره پکې زور دی څوک شته چې نن وګورم چې څومره پکې زور دی د کلي یو څو مستې زورورې را سره دي او د زړونو د ګنډلو سبق نشته په نصاب کې د زړونو د ګنډلو سبق نشته په نصاب کې د زړه د ماتولو کسبګرې را سره دي او چې سختې مسلې وي مولا نرمې کړي خو ماته چې سختې مسلې وي مولا نرمې کړي خو ماته سفیر بابا خو نه یم خو ډالرې را سره دي چې سختې مسلې وي مولا نرمې کړي خو ماته سفیر بابا خو نه یم خو ډالرې را سره دي او که ماته مې په لاسو کې نیولې دي خو بیا هم که ماته مې په لاسو کې نیولې دي خو بیا هم قسم پې هم خوړی شم چې وزرې را سره دي او حرکت کوم روان یم خو منظره حرکت کوم روان یم خو منظره لا په حال یم حرکت کوم روان یم خو منظره لا په حال یم مودي وشوم دا کندې کپرې را سره دي منظر صاحب د کم کم کلام ستاینه به کوو اخره کې یو کلام بله مو بیا بوزو حاجي وای دا اوس چې وای ټولو مینوالو ته به ډالۍ کوم اخري کې دا اوس چې وای چې وطن ته تقدیر ما جوړ کړی دا اوس چې وای چې وطن ته تقدیر ما جوړ کړی د دې سړي نه په ایمان چې وزیر ما جوړ کړی دومره یې وجړل چې کور کې یې چینه وویسته دومره یې وجړل چې کور کې یې چینه وویسته هغه ګرم نه دی که اوس وایي بهیر ما جوړ کړی خو مجبوري وه پیسې نه وې دم ته ورغلم خو مجبوري وه پیسې نه وې دم ته ورغلم او په ده کې څه دې سړي نه خو پیر ما جوړ کړی کچکول زما دی بدماشي ورباندې تاسو وکړه کچکول زما دی بدماشي ورباندې تاسو وکړه وخوړه تاسو او د ځان نه فقیر ما جوړ کړی دلته مریو سړی او کیږي علاج بل سړي ته دلته مریو سړی او کیږي علاج بل سړي ته د لاسې تا ته میلاویږي او ویر ما جوړ کړی او که زه سرتوره نه وې تاسو کې غیرت نه راتلو که زه سرتوره نه وې تاسو کې غیرت نه راتلو هغې په جارو وي پښتون ته ضمیر ما جوړ کړی او ستا په روټۍ کې خوند زما د وینو ځکه راځي ستا په روټۍ کې خوند زما د وینو ځکه راځي دا نن چې ستا په نوم د دغه جاګیر ما جوړ کړی شمله چې خلکو را په سر کړه په ځان نه پوهېدم شمله چې خلکو را په سر کړه په ځان نه پوهېدم یو څو لازي خو ما ویل که کشمیر ما جوړ کړی او چې لاس پې تیر کی او په لاس پورې د وینې وشي چې لاس پې تیر کی او په لاس پورې د وینې وشي نو ته بیا پوه شه چې همدغه تصویر ما جوړ کړی او منظره ما دې پکې وتړي چې حق زما دی منظره ما دې پکې وتړي چې حق زما دی د یار د تورې لوپټې نه زنځیر ما جوړ کړی ډېره مننه منظر صاحب یو کلام بله موروجي چې درست نه وباسه وای دا ویني د شرابو جام دی درست تر نه وباسه دا ویني د شرابو جام دی درست تر نه وباسه او پښتون څه د ملنډو قام دی درست تر نه وباسه یو شیخ په ځان پوه نه شو په جذبه کې راته وایي یو شیخ په ځان پوه نه شو په جذبه کې راته وایي چې هورې د الله انعام د درست تر نه وباسه یوې ته لیجې ماته که دا بله ورپسې که یوې ته لیجې ماته که دا بله ورپسې که راځه د مدینې نظام د درست تر نه وباسه زمونږ د تپوس څوک دي میزایل راپسې راوړه زمونږ د تپوس څوک دي میزایل راپسې راوړه دا ملک د امریکې غلام د درست تر نه وباسه راتاوې که خپل ځان ته که مفاد پکې ویستی شي راتاوې که خپل ځان ته که مفاد پکې ویستی شي زمونږ خو د مرزۍ اسلام د درست تر نه وباسه سرګند په دې وطن کې رور د رور غوښو ته ناست دی یوازې ګنې سود ارام دی درست تر نه وباسه کافر بشي که نن خو د شرابو نه پشا شو کافر بشي ناتار صاحب رالو پېښور نه او ورسره اسماعیل ارمان دی دوه بچي دي ورسره او ماشاءالله ویلکم ورته وایو هرکلی ورته وایو دا به یې ډالۍ کړو چې کافر بشي
کنن خو د شرابو نه پشاش وي لیلا دا او کافر ما خام د درستر نو باسه ګرانی کوم د کمک لخر ځان پکې خرسیګو رازا په پښتنو نیلام د درستر نو باسه پزوري د کورونا کیس کې راوله چې مرشي پزوري د کورونا کیس کې راوله چې مرشي د پلار مې معمولی زکام د درستر نو باسه پس سپین ورځ ولا مټ په سوړ په پنجاب کې پښتون په دهشتګرد بدنام د درستر نو باسه کوا په اجازه ته کتن کې اعتراض بي به مور د منظر کلام د درستر نو باسه